سهر نه تر ماښامه ښه په نړه مزدوري کوم خپل مټو خورم زه د چا کله زاري کوم وطنه 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 اوس دې څه پروګرام دی پروګرام تو وړ سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د ارشد خان نوی فلم رکشې والا، دې فلم کې دوې نکتې دي چې هغو نکتو په سوشل میډیا اور ولګولي. هغه کمې نکتې دي، په دې حواله له تاسو سره خبرې اترې کول غواړم، خو تر دې له مخه تاسو ته پکار دی زما چینل شیر کړئ، سبسکرایب یې کړئ، فالو یې کړئ ستا او ډېر ښه کمنټس باندې ولیکئ. ستاسو د کمنټس په ذریعه به زه پروګرام نورم ښایسته کړم. راځم خپل اصل موضوع ته. اصل موضوع دا دی چې د ارشد خان په ډایرکشن کې کوم نوی فلم رکشې والا تیار سو. په دې فلم کې ارشد خان دوې خبرې داسې اچولې دي، دوې نکتې داسې اچولې دي چې د هغو دوو نکتو په وجه باندې په سوشل میډیا اور ولګېدی. یعنی د هغو دوو نکتو په وجه باندې کتونکي په دې انتظار دي چې کله به دا فلم راځي او موږ به ګورو. هغه دوې نکتې کومې ځینه دي؟ جی ها، اوله نکته دا ده چې د په دې فلم کې په شاهد خان باندې یو ډایلاګ ویلی دی چې پروګرام تو وړ گیا. ارشد خان دومره ذهین او زیرک ډایرکټر دی چې هغه په دې پوهیږي چې زما فلم به په کومو ډایلاګو او په کومه کہانی باندې ایټ کیږي. او له دې سره ارشد خان د دې فلم یو نوی بینر سوشل میډیا باندې جاری کړی دی چې په هغه بینر کې شاهد خان د غوړیو یو ټیم په لاس کې نیولی دی. ارشد خان تر دې له مخه یوه خبره دا کړې وله چې رکشې والا فلم کہانی به د هر کور کہانی وي. په موجوده ماحول کې چې کومه ګرانی روانه ده په ملک کې، ارشد خان په دې فلم کې د هغې ګرانۍ ذکر هم راوستی دی. ځکه کتونکي په دې انتظار دي چې کله به دا فلم راځي او موږ به د سینمې پر پرده باندې ګورو. د دې فلم رکشې والا دومره نکته دا ده چې ارشد خان په دې فلم کې یوه سندره ریکارډ کړې ده چې هغه سندره شاهد خان او د ټول ملګري په ګډه وایي چې زه یم رکشې والا. دا سندره هم دومره هیټ سوه چې هر رکشې والا کوشش دی چې موږ دا فلم د سینمې پر پرده باندې وګورو. د سینمې پر پرده به دا فلم کله چلیږي؟ لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې د رکشې والا فلم ټریلر کوم په سوشل میډیا باندې جاری سو، په هغه کې یو تاریخ فکس کړی دی، 8 دسمبر 2023 د پېښور په ارشد سینما او د کراچۍ په مسرت سینما. چونکې دا یو بله مسله د دې فلم متعلق راغله د کراچۍ تر حده پورې چې دا فلم کوم دوی په ټریلر کې لیک کړی دی چې په مسرت سینما کراچۍ ناظم آباد نمبر 2 کې به دا فلم چلاږي. ناظم آباد نمبر 2 تر حده ماته دومره معلومات سته چې په 8 دسمبر 2023 دا فلم په مسرت سینما نه چلیږي. د مسرت سینما انتظامیه دا خبره کوي چې یو خو ورځې وړي دي او بل د دې فلم مواد تر مونږه پورې را رسیدلی نه دی او له دې سره یخني وي. په یخني کې یو فلم کتو د پاره کتونکي په ډیر کم تعداد ځي. نو دا فلم د کراچۍ تر حده پورې په 8 دسمبر 2023 په مسرت سینما نه چلیږي. د دې به یو تاریخ فکس سي، بیا به پر هغه تاریخ باندې په مسرت سینما کراچۍ کې دا فلم چلیږي. په 8 دسمبر باندې په مسرت سینما کې د ارشد خان په ډایرکشن کې یو بل فلم شهنشاه باچا به په دې سینما باندې په 8 دسمبر 2023 باندې چلیږي. بیا په 15 دسمبر باندې په مسرت سینما باندې د
د شاهد عثمان صاحب په ډایرکشن کې چې کوم فلم جوړ شوی دی جانان، په 15 تاریخ په جانان فلم په دې سینما باندې چلیږي. د دې مطلب دا دی چې را روان کال یعنی د 12مې میاشتې د دسمبر له میاشتې بعد چې کومه اوله میاشت د نوي کال 2024 را روانه ده، په جنوري کې به په یو جمعه باندې تاریخ فکس سي. په هغه تاریخ باندې به رکشې والا فلم په بصره سینما باندې چلیږي. ګرانو کتونکو دا و د رکشې والا فلم متعلق خبرې اترې چې ما له تاسو سره شیر کړي. تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بادار سپارلي یاسته. د خدای په امان.